اختر د ټولو مبارک شه او که ترې خفه یم سندرو مې ایمان راوړی ستا په خبرو مې ایمان راوړی یم افغان د امن دومره تږی یم افغان د امن دومره تږی چې په کونترو مې یو ناشونی منظر هوش وبیلم زه بې جوازه اکثر هوش وبیلم لکه د ډرون یې زیرکې سترګې لکه د ډرونې لکه د ډرون یې زیرکې سترګې ګوره چې ولي زړه په ګوګل کې مننه ډېر خوند یې وکړو یقینا ملګرو دا مشاعره را جوړه کړه او دې مشاعرې زه خدای یم چې دا څومره مشاعرې شوي دا ټول نه به ډېر خوند کړی او دا د سپین غر صاحب او لایق صاحب او دغو قربانۍ او هلې ځلې وکړې منډې وکړې او دا ټولو شکریا ده کوو د کرم پښتو ادبي ټولنې اختریز د مشاعرې بانډار د 2022 کال د 5مې میاشتې په 8مه نیټه یعنې د واړه اختر په 5مه ورځ د منځنۍ کورمه په ښایسته او یخه سیمه نیکه زیارت کې د ښاغلي حکیم نور افکار په مشرۍ کې ترسره شوه د یادې غونډې اعزازي میلمه محمد یونس صاحب د نظامت چارې ښاغلي عبدالرحمن ګلفام او د تلاوت سعادت طارق انجم صاحب ته حاصل شو چې د کرم پښتو ادبي ټولنې یو شمېر شاعرانو ملګرو پکې برخه واخیسته چې تاسو هم را سره په دې راپور کې لیدلی او اورېدلی شئ. خیر دی که ځواني مې دغه حال ته رسېدلې ده ستا حسن چرچه هم بس زوال ته رسېدلې ده او ستا دا خاموشي اوس بېروخي که مجبوري شوله ستا اوس بېروخي که مجبوري شوله ورځ وه په میاشتو شوه اوس کال ته رسېدلې ده ستا دا خاموشي اوس بېروخي که مجبوري شوله ورځ وه په میاشتو شوه اوس کال ته رسېدلې ده او ما غوښتل پرېږدی بس کیسه به یو وړښته شي ما غوښتل پرېږدی بس کیسه به یو وړښته شي ښه ده ډېره ښه ده چې جانجال ته رسېدلې ده او الله صاحب د ډالۍ یو د بیرې ونه ده چې خپل قد کې ولاړه ده یو د بیرې ونه ده چې خپل قد کې ولاړه ده وګوره ګورګوری ته دیوال ته رسېدلې ده او خوب کې مې ګلفام لیدو په مینې راته وویل واه واه شاعري خو د کمال ته رسېدلې ده